بل سوال طرف ته راځو، یعنې ستاسو په خیال د پښتو ژبې زوال ته څه خطره شته که نه؟ بالکل شته. دومره ډېر ګوري یو موږ خو یو ذمهوار خلک یې ذمهوار خلک دي. هغه وایي چې څوک د پښتو په نوم ښاغلي دی هغه د پښتو په مارای غلي دی. واقعي چې هم دکه پښتانه دي چې دی پښتو لګیا دی ختمه یې. دوه څیزونه راله دلته، یو خو 92 کې 92 کې چې کوم یو د باړهګلۍ کانفرنس شو په هغې کې د پښتنو د لر او بر پښتنو یو څیز جوړ کړ، په خپله پې نه دی ولاړ. خو اتفاق یې پرې رانه ولېد. نه نه راځي پښتون کې کله اتفاق راغلی. یا خو په کار دا و د باړهګلۍ املا هم په لر کې هم په بر کې یو شان رایجوي. بالکل یا دې نه وی ځکه چې دې سیس سکولونو کې هم ډېر زیات نقصان ورکړ. لکه یو ځل ما پوسټ ورکړ چې د پرایمري سکول استادان ډېر زیات تکلیف کې دي. هغوی دا وایي چې موږ له د 5 یاګانو په طریقه نه پوهېږو، یا خو دې تربیت ورکړي. تربیت نشي ورکولی ګورمنټ، نو بیا دې داسې څه عمل وکړي همدغه خلک دې بیا راجمع کړي په سرکاري طور او د دې یېګانو مسله دې حل کړي. ډېر ښه خبره. صحیح ده که نه؟ بالکل. عام شاعر ادیب ماله په خپله زه 3 شانتې املا لیکم، نو چې زه یې کمپوزنګ له ورکړم نو زه ورته وایم هلکه دا ته وګوره په یاګانو زیات نه رسم. نو چې په یو څیز او د پښتو ادبي انګڼ شو زمونږ یا نور داسې ګروپونه شو، پښتانه څېړنکاران شو، دا مختلف دغه دي. زمونږ یو بل کام ادبي مجلس دی، په هغې کې کېږي دا څیزونه که نه، په املاګانو باندې خبرې او په دا نو هغې کې ډېر زما املا ټیک شو، خو بیا هم غلطه ده. ځکه چې انسان ذهني طور زه لیکم یو څه زما ذهن بل ځای کې ګیري، نو دا خو زما عادت دی لیکل، هغه به زه کوم. خو چې لکه سوچ کې زما بل څه دي، لیکوال خو یې داسې په یو وخت په 20 محاذونو جګړه کوي، نو هغې کې غلطیانې راځي. نو یو خو پکار ده چې د یېګانو دا مسله دې حل شي. بل لر او بر دی دا پښتو د هغه ځای د دې ځای پښتانه هم یو دي، پښتو هم یو ده، ژبه یو ده، نو بیا لهجې پکې بدلې دي. هغه هم غټه مسله ده، یو وایي دا دا شی دی، بل وایي دا دا شی دی، نه دا پکې نشته دا پکې نشته. بل چې دا د بهر نه کوم پراجیکټونه راله، ما په خپله په 20 پراجیکټونو کې کار کړی دی. هغه پښتو د امریکنیانو دغه د لاندې ده او یا د برطانوي ادارو دغه لاندې ده. ګوګل هم هغه بالکل هغه راوچتوي. نو خبره دلته دا ده بیا چې هغې کې 20 غلطیانې دي. 20 غلطیانې هغه هر یو څیز په خپل حساب باندې استعمالوي او په خلکو. نو دې کې زمونږ د یونیورسټو ډاکټران پروفیسران دغه پکې د ټولو نه زیات کردار دی، چې ځکه چې دومره غټ لیول باندې خو هغه یې ځي که نه، نور څوک نه ځي. نو چې هغه یې ځي ته نه ځي زه نه ځم، لیکوالان نشته پکې، هم دغه خلک دي. نو هغوی ته اکثر اوس دا ریویو مونږ کوو چې 9 شوه 10 شوه، هغې کې ما 20 ځایه دا شعر اوچت کو چې تاسو مه کوئ، یو تخلیقار تخلیق کړی دی، نو ته خو یو پروفیسر یې، تا له دا اختیار چا درکړی چې ته به د هغه جمله بدلې؟ ته نشي بدلولی. بالکل. که ستا دې کې څه اعتراضي، نو چې کوم کتاب والا دا دې کې شامل کړی ده ته هغه ته دا ووایې، یا خو دا لیک بدل کا، یا ته د لیکوال نه لیکلي دا واله چې دا جمله ما داسې نه داسې کړه. نو لکه ډېر څیزونه دي ثمر، زه نه پوهېږم چې د دې دغه به نتیجه به سي، خو نتیجه یې ښه نه ده، نه ده ښه نه ده، بالکل نه. نه پښتو ته هغه مقام به ورسي، نه به پښتانه څنګه موږ چنګ ونګ یو که نه، داسې دا پښتو چې ده نو دا هم د کسابانو په منځ کې ګیره ده، ګورو چې څه به ورسره کېږي. صحیح.